زد یادونو زندانیم زکه د زړه دنیا می تل بیرنګ وینم زړګی می تل وی بیقرار نو د اختر رڼای کله راغوینه زه د یتیم احساس دنیا یم د خوشحالۍ خبرې لرې راسدینه د امیدونو وروستی شمع مدام د غم طوفان لزو رمړه کوینه اوس د خپل ځان نه هم پردی یم خاورې مې په سینه کې ارمانونه کورته مې زړه شي ختلی نشم رانه ورک سوي د آرام سکون خوبونه غږ مې تر هیچا نه رسیږي زړه ته راځي د انتظار ستړي سوالونه لاره اوږده ده خوشحالي ده زما په پښو دې بېوسۍ دي زنځیرونه د بېوسۍ وروستۍ احده زه د اختر خوشحالي څنګه ولمانځمه ارمان مې سوځم په سینه کې د غم کاروان د زړه تر کلي تېرومه شپه د اختر د خلکو لونه د سینګار لګوي زه د شهید مزار ته وړم جولۍ جولۍ ګلونه زه د شهید مزار ته وړم جولۍ جولۍ ګلونه شپه د اختر د خلکو لونه د سینګار لګوي زه د شهید مزار ته وړم جولۍ جولۍ ګلونه زه د شهید مزار ته وړم جولۍ جولۍ ګلونه سترګې تر ورته نیولې د تګ د لارې سر دې بیا ځلې کومه طلب دې زه کوم له خدایه صبروما اختار چرته به می خوښ شي په ما پسې پر هر لاره دي غمونه ورته سبب د خوشحالۍ سي چې پر هر زړه مې درته وای حالونه اختر چیرته به مې خوښ شي په ما پسې پر هر لار دي غمونه ورته سبب د خوشحالۍ شي چې پر هر زړه مې درته وای حالونه
کړې خوار خاک سر درد کوم مدام دغه سوالونه پردی وطن دې پردی خار دې زما پزړه دې د وطن مزه کرونا خدایا یار می جدا مکړې خوان خسار درد کوم مدام د مسوالونا پردی وطن پردی خار دې زما پزړه دې د وطن مزه کرونا شپد اختر داخل ګلونا د سنگار لګوي زد شهید مزار تاورم جوله جوله ګلونا زد شهید مزار تاورم جوله جوله ګلونا شپد اختر داخل ګلونا د سنگار لګوي زد شهید مزار تاورم جوله جوله ګلونا زد شهید مزار تاورم جوله جوله ګلونا دا ښکلي او غمجنې مصرې په اوازونو وړاندې کېږي د جناب جانزیب خاکسار چمکلي او عبدالرحمن جرار او شاعر د خاکسار درغل. والسلام.